رب العالمین وی ما ګورئ ما تلاش کوئ نو ما به په یو ځای کې ومومئ. کوم ځای به الله مومو؟ وی د غم ځپلو او د غمزده خلقو سره به مو ومومئ. هلته ورشه د غم ځپلي او د غمزده تسلي وکړه. ورشه غم پې راغلی دی هغه له تسلي ورکړه. مصیبت وښلی دی تسلي ورله ورکړه. قرضدارې شوی دی تسلي ورله ورکړه. کور کې غم راغلی دی، مال تی لاهو شوی دی، مصیبت پې راغلی دی، زلزله پې راغلی ده. ورشه ما به د دې مصیبت زده خلقو سره عمومي. الله وایي زه به دغلته میلو شمه. نو کله مونځ کوه خو کله د غمزده خواو له ځه، کله د مظلوم فریاد له ځه، کله مدرسې له ځه خو کله د فقیر په سر لاس راکړه. کله مدرسه کې مو سبق وایه او کله زه د یتیم په سر لاس هم ده که نه. چا چې د یتیم په سر لاس کې خودو دسې مال یې وله نه دی ورکړی، د الله د رضا دپاره چې دا یتیم دی په سر یې ورله لاس کې خودو. احادیثو مبارکو کې راځي د ده د لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل الله وایي دومره نیکۍ مې دله ورکړی. که مال نشي ورکولی نو دا لاس نشي کېښودی، مال مه ورکوه که نه. لاس نشي کېښودلی د ده په سر دومره نیکۍ الله درکړي صرف په دې سر باندې وله لاس کې. او نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په ځمکې والا رحم کوي نو اسمان والا به په هغه رحم کوي. ته په ځمکې والا رحم لږ شروع که که د الله رحم غواړي نو په دې رحم شروع که، په دې غریبانانو یتیمانانو باندې دې بېکسه خلقو لځئ او د دې بېکسه خلقو سهاره جوړه شي. خو چې کله ولم ځئ خالص د الله در هېڅ ضرورت نشته چې دی په موبایل تصویر ورکړي